بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، اذا قمتم الى الصلاة کله چې ودرېږئ تاسو مانځه ته، اراده کوئ تاسو، فاغسلوا وجوهکم نو وینځئ مخونه خپل، وایدیکم او لاسونه خپل الى المرافق تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم او مسح وکړئ په سرونو خپلو، وارجلکم الى الكعبین او وینځئ خپې خپلې تر ګیټو پورې، وان کنتم او کچریی تاسو جنبا په حالت د ناپاکی کې، په حالت د جنابت کې، فتطهروا نو ځان ښه پاک کړئ، غسل وکړئ، وان کنتم مرضى او کچریی تاسو بیماران، او علی سفر یا په سفر باندې، او جاء احد منکم یا راشي یو کس تاسو نه من الغایط د زید حاجتنا، او لامستم النساء یا صحبت کړی وي تاسو د ښځو سره، فلم تجدوا ماء او نمومی تاسو به، فتیمموا نو تیمم وکړئ، صعیدا په خاوره باندې، طیبا پاکا، فامسحوا بوجوهکم نو مسح وکړئ په مخونو خپلو، وایدیکم او په لاسونو خپلو، منه د هغې نه، ما یرید الله نغواړي الله لیجعل علیکم چې راولي په تاسو باندې من حرج څه سختي یا تنګي، ولکن یرید لیکن الله رب العالمین غواړي لیطهرکم چې پاک کړي او صفا کړي تاسو، ولیتم نعمته او پوره کړي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې، لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر گزار شئ، واذکروا نعمت الله او یاد کړئ نعمت د الله علیکم په تاسو باندې، ومیثاقه او وعده داغه، الذي هغه وعده واثقکم به چې مضبوطه کړی و تاسو سره، به هغه، اذ قلتم کله چې ویل تاسو سمعنا واوریدل مونږه، واطعنا او ومنل مونږه، واتقوا الله او یریږئ د الله نه، ان الله علیم بشک الله ښه پوهه دی بذات الصدور پراز د سینو باندې.